अस्सलाम वालेकुम ګرانو ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې دوه تصویران ښکاري چې په دې یو تصویر کې دا غړیان او دا هلکان ملکان پکې راغلي دي او په دې بل کې ما ریموف کړي دي ختم کړي دي نو دغه شانتي بس تاسو د خپل تصویر نه فضول چیزونه یا تاسو په تصویر کې داسې روستو سره شي یا تاسو ستې غیبوي ستې ختموي نو هغه بس تاسو څنګه کوي نو په دې نن ویډیو کې زه د ټوله طریقه خایم خو ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې په ټوله طریقه باندې پوه شئ نو د دې لپاره بس کوي تاسو به لاړ شئ خپل ګوګل به کولاو کوي گوگل کولاو کې دلته بس تاسو سرچ کې دا ان پوینټ دا تاسو تخکاری دا به سرچ کې نو چې کله دا سرچ کې نو تاسو ته به دا شانت آپشن راشي لګون دی بس سکرول ډاون شي لاندې بلاټ شي نو دا یو لینک چې کوم دی په دې به تاسو کلیک وکړئ چې دلته لیکلي دي ریموو واټرمارک اور ریموو ابجیکټ فروم نو دغه شانتي لینک به تاسو ته راغلی په دې چې کلیک وکړئ نو دغه شانتي آپشن به درته راشي دغه شانتي انټرفیس به تاسو ته راشي نو سیمپل تاسو دلته په دې اپلوډ ایمیج باندې کلیک وکړئ نو اپلوډ ایمیج باندې کلیک وکړئ تاسو ګیلری به اوپن شي نو بیا تاسو دلته خپل مطلب فولډر راځي چې کوم فولډر کې ستا هغه تصویر وي چې هغه تصویر تاسو سیټ کوئ هغه فضول سیزونه ته ختموي نو هغه تصویر به تاسو سلیکټ کړئ لکه څنګه چې دلته تاسو ګورئ ډېر زیات زما تصویران دي نو زه داسې یو تصویر پکې ګورم بس دا تصویر چې کوم ما درته تمنیل کې ښودلی دی په هغه درته تاسو ته ښایم نو دغه شانتي به لږ اپلوډینګ سټارټ دی نو هغه تصویر به دلته اپلوډ شي لکه څنګه تاسو ته ښکاري هغه زما تصویر دلته راغی نو چې کله راشي نو بیا به زه تاسو ته ښایم چې څه به کوئ نو دلته ښکاري تاسو ته په دې تصویر کې ګاډي او تصویر او هلکان دا سیزونه میزونه پکې راغلي دي اوس زه غواړم چې دا ته لرې کړم دا ته ختم کړم نو زه به څه کوم سیمپل به په دې باندې داسې ګوته کېدم او دغه شانتي به زه په دې باندې داسې وکم ټیک شو په خپله ګوته باندې نو دا ما وکړو اوس دلته په دې سره رنګ کې لیکلي دي اریزر ستاسو ته ښکاري د زما خپې څنګه نو په دې به تاسو کلیک وکړئ په دې هم کلیک وکړو نو تاسو ته ښکاري بیا لوډینګ سټارټ شو اوس بس تاسو په مخ کې تاسو ګورئ ورته او دا به ختم شي ریموو به شي نو ګورئ ختم ټاټا بای بای تاسو وکتو که نه هر څه ختم شو نو اوس دا تصویر زما ښکلی راځي مطلب که ستاسو په تصویر کې داسې څه څیزونه راشي څه خبرې پکې راشي چې ستاسو وروسته هغه تصویر ستاسو بیا خوند نه کوي ستاسو تصویر بد ښکاري نو بیا ستاسو هغه څیزونه په دې طریقه باندې ترې لرې کولی شئ ټیک شو اوس دا تصویر تاسو سیټ کو او دلته په دې ګوټ کې تاسو ته ښکاري نو دا به کلیک کړئ بیا په خپله ګیلري کې ډاونلوډ کړئ او بس دا تصویر بیا تاسو اپلوډ کولی شئ فیسبوک کې یا چېرته هم سیټ کولی شئ نو دا طریقه کار دی په دې باندې تاسو خپل تصویر نه فضول څیزونه لرې کولی شئ که ویډیو هم خوښه شوی نو لایک یې کړئ او کمنټس وکړئ چې آیا دا طریقه تاسو ته مخکې چا ښودلې ده او که نه او که ویډیو هم خوښه شوی نو لایک یې لازمي کړئ او خپلو ملګرو سره یې زیاته نه زیاته شیر کړئ مننه